دې قاضي صاحب د عطا ټول حقیقت ښکاره کړلو. دا قاضي صاحب د عطا باره کې څه وایي دا ویډیو پیغام به تاسو سره شریکوم او دا ویډیو نورو پښتنو ته هم ورسوئ. خو د دې نه پیل تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې کوم ملګري ما سره په دې پیج کې نوي دي مهرباني وکړئ دا پیج د سره فالو کړئ، ځکه په دې به تاسو انشاءالله داسې ویډیو اپلوډ کوم چې د هغې ته پښتنو نه فایده وي. داسې ویډیو به زه نه اپلوډ کوم چې د هغې نه پښتنو ته څه نقصان وي. نو دا پیج ځان سره فالو کړئ. راځئ ملګرو زه ویډیو طرف ته چې قاضي صاحب د عطاالله باره کې څه وایي د هغې نه فرست تاسو سره زه یو څو خبرې کوم. دا ویډیو تاسو وګورئ. په دې افغانستان کې یو کس دی د عطا په نوم باندې یو خیري اداره یې جوړه کړې ده. یاره د دې مسلمان د محنت زه حیران شم چې که دا عمل الله د ده قبول کړو دله به الله څومره اوچته درجه په جنت کې ورکوي. این وړوکی هلک دی څه ملا هم نه دی، خو دا دی چې ډېر لوی محنت کوي. په دې غریبانانو پسې ګرځي، بېروزګارو پسې ګرځي، چا له دوکان جوړ کړی، چا له یو کار شروع کړی، چا له بل کار شروع. ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله چې دغسې دا قاضي صاحب چې کوم دی د عطا باره کې وایي چې عطا یو فاونډیشن یې جوړ کړی دی، یو تکړه انسان دی. نو بالکل عطا یو تکړه انسان دی. دا عطا چې کوم دی د یتیم په سر باندې لاس راکاږي. عطا چې کوم دی د پښتنو ډېر زیات مدد کوي. په افغانستان کې څوک هم بې وسه وي او ویل یې ځان رسولی وي نو دغسې د عطا هر څوک صفت کوي، یوازې دا قاضي صاحب نه د هغه ټول پښتانه صفت کوي، دغسې سپورټ یې کوي. تاسو ته به یاد وي چې پاکستان ته راغلی نو خلکو له څومره سپورټ وکړلو. نو دوستانو دغسې په کار هم وي نو چې یو انسان کې د بل انسان دپاره رحم وي نو الله هغه له خامخا عزت ورکوي. نو عطا چې کوم دی د خپل پیدې دپاره کار نه کوي، صرف او صرف د غریبانو دپاره کار کوي نو الله هغه له ځکه عزت ورکړی دی. دوستانو د تاسو به زموږ نور سپورټ هم وي او په خپلو دعاګانو کې به یاد ساتو. دوستانو دا دې وخت ویډیو وه د قاضي صاحب ما وایي چې د خپلو ملګرو سره هم شریکه کړمه، ځکه دا ویډیو په ما ډېره ښه ولګېدله، دې نه مینه خورېږي. نو زما هم همیشه دپاره دا کوشش وي زه مینه خوره کړمه. نو دوستانو دا ویډیو وه ما وایي چې تاسو سره هم شریک کړمه. که ویډیو هم خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سعید جان افیشل چینل هم سره لایک کړئ. ډېر زیات مننه، والسلام.